السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله رب عزت نو سوال کو چې د ګروپ سونه مرګي ټول به پورا په صحت او عافیت سره تاسو وخت راوي. الله رب عزت تاسو ټول د دین لپاره استعمال کړي. دا چې زمونږ فضیلت الشیخ ابو عمر عبدالمنان حفظه الله تعالی ورعاه زموږ محترم شیخ د پاکستان راغلی دی سعودي عرب ته به شرقي منطقې ته دلته دوره ده. نو شیخ صاحب نه د یوې مسلې پوښتنه کوو د دې غونډۍ په رابطه باندې چې د ملک دا مسله چې ډېره مروجه ده. د دې یو صورت دا دی چې یو سړی پیسې ورکړي. شیخ صاحب محترم سوال تاسو ته متوجه دی چې یو سړی پیسې ورکړي او ورشي هغې وله په عوض کې دغه چیټ ورکړي خالي چیټ او پیسې ورته پې ولیکي چې دونه پاکستان کې به دونه پیسې هلې. یو صورت یې دا دی. دویم صورت یې دا دی چې سړی تلیفون وکړي چې فرضاً ماله 1000 ریاله ولېږه ماله 2000 ریاله ولېږه بیا پیسې کله میاشت وروسته ورکړي کله 2 میاشتې وروسته ورکړي. نو د دې شرعي اعتبار سره د دې مسلې حکم څه دی شیخ صاحب محترم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. لوی شی د انسان په ایمان کې هغه دا دی چې حلال او حرام وپېژني. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به ویلې تاسې نه هغه صحیح عبادت نه غافله شوي وي چې حلال خوړل دي. او کوم انسان چې حلال خوري الله د په رزق کې برکت اچوي. نو د حلالو باره کې موږ او تاسې او د حرامو باره کې باید چې بې احتیاطي ونه کړو. شریعت کې یو عمل دی چې هغې ته عمل د حوالې ویلی کېږي. کفاله او حواله اسلام کې دا جایز دي. اوس دې وخت کې دې ته دا غونډۍ وایي چې دلته پیسې ورکړي سعودي کې او پاکستان کې تې والي پاکستان کې ورکړي دلته یې تې والي یا نورو ملکونو کې. دې باره کې دا قاعده یاده کړئ چې دا روپۍ څومره دي، که دا پاکستانی دي او که افغانستانی دي او که د انډیا روپۍ دي او که د سعودي دي او که د کویت دي او د بل او د بل دي. دا قیمت دی د ذهب او فضه او د سونې او د چاندي یعنې د سرو او د سپینو. او د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دغه فتوا ده دې کې چې په دې کې قرض کول دا حرام دي، دا به لاس په لاس سي. بلکې علما وایي چې یو زرګر له ورلې او ته ودې ویلې چې ماله یو توله سونه راکړه دا پیسې والا او هغه ننوته او د دننه نه یې بیا سونه رایسته وایي دا هم سود دی. ګوره دومره احتیاط خبره که د الله نبي علیه السلام وایي چې یدن بیدین او بل حدیث کې دی چې ها او ها واخله راکا. نو دا پیسې د هغې یو سند دی. اوس دا چې موږ پاکستان ته لیږو یا بل ملک ته لیږو څه طریقه به کوو؟ ښه طریقه خو یې دا ده که څوک یې شي کولی هغه دا چې دا چاله پیسې لیږي نو هغه به راشي هلته به د وکیل څه ناست وي دی به دې له پیسې ورکړي او په هغه ټیم به هغه له پیسې ورکړي نو لاس په لاس به شي. او دویمه طریقه د شیخ صالح المنجد یا حفظه الله دا فتوا لیکلې ده او دا ډېره ښه ده او دا د اکثرو علماو غوره ګرځېدلې ده. هغه دا دی چې دا چک یا رسید انشاءالله دا د قبض په ځای باندې کاپي کېږي. نو ته چې ورلې او هغه له ریالونه ورکړه چې دا راله پاکستانی روپۍ راکړه او هغه تعالی هغه رسید درکړه هغه چک یې درکړه د هغې په ځای انشاءالله دا د قبض په ځای باندې کافي دی. اما دا خبره چې غونډۍ والا ته یا ټلیفون وکړي چې زما کره روپۍ ولېږه یا داسې وکړي چې هلکه ته یې ورکړه زه به یې بیا درکړم الله نو دا سود دی. د دې نه ورونو ځان وساتئ. او سود الله د دې باره کې وایي چې دا د پیسو برکت ختموي. صدقو باندې الله رب العالمین مال کې برکت اچوي او په سود یې ختموي. یربي الصدقات یمحق الله الربا و یربي الصدقات. او یو حدیث دی چې مفسر قرطبي راوړی دی په تفسیر د سورت بقره کې او شیخ عبدالرزاق مهدی دا روایت صحیح کړی هم دی. محقق د قرطبي هغه وایي لدرهم ربا د سود یوه روپۍ اشد عند الله د رب العالمین په نس سخته ګناه ده من 36 زنیا چې 36 ځل انسان زنا وکړي نو د هغې نه یو روپۍ د سود دا ډېر جرم دی. بل روایت کې دي چې د مور سره 22 ځل زنا وکړي خو روایت کمزوری دی سندن. نو بس خلاصه دا شوه چې پیسې ورلېږئ نو لاس په لاس پیسې او لاس په لاس رسید بله درکوي. او دا طریقې مه کوئ چې دا کم دغه دي دا چې ټلیفونونه کوي زما پسې پیسې ولېږه
دا طریقې شرعاً صحیح نه دي. رب العالمین دې زموږ نه راضي شي. الله دې موږ د خپل دین باندې پوهه راکړي. وصلی الله وسلم علی عبده و نبیه محمد صلی الله علیه وسلم.